جنید بغدادي رحمت الله علیه او زل طواف کوم یو ښځې طواف کو مخ یې پټ و خو ډېر ښایسته ښکلی طواف پې کوم ډېر په اطمینان. جنید بغدادي وایي وایي د ښځې شعرونه وې په اوچت اواز لګیا د زنانه اواز داسې هم ښکلي وي نو هغې اواز نور هم ښکلی و نو دې به شعرونه وي. په ما د دې ښځې د اواز ډېر زیات بد ولګېد. ما وی چې دا خو په طواف کې ته دا په چغه لګې او اوازونه کې اواز دې ښکلی دی که مخ دې پټ دی په اواز دې ښایسته دی د خلکو نظر او د خلکو ذهن تا ته متوجه شو دا ګناه ده. یاره بعضې خلک اوس هم هلته کې دا ګناهونه کوي یو څو ګناهونه پکې ډېر کېږي یو ښځې پرده نه کوي ټول او مخګر دی وایي دا موږ ټول رور او خور یو رور او خور نشته په دې کې پرده کې د خپل نسبي رور نه به پرده نه کوي او چې مسلمان ټول مسلمانان زړونه او ټول مسلمانان یې خویندې دي نو چې رور او خور دا نکاح ولې جایز شوه بیا رور خور یې دا نکاح یې ولې بل سره جایز شوه داسې په زور خبرې دي رور او خور دیني یو بلکل ټیک ته خو ستر پکې فرض دی ستر مکې مخ د ښځو ښکاری لې چې د ښځو ښکاری یې بسات پروا نه ساتي یو بل له مخې له خامخا ورشي شیطاني اثرات خو پکې شته که عبدالله ابن مبارک ډېر لوی سړی تېر شوی دی ډېر لوی محدث هم دی او بزرګ هم د زمانې تېر شوی دی او رابع بصریه ډېره نیک او بزرګه تېره شوې ده. علما لیکي که یو داسې ځای وي چې هلته کې عبدالله ابن مبارک غوندې لوی سړی هم ناست دي او ورسره رابع بصریه غوندې ښځه رابع بصریه هغه نیکه ښځه وه چې هغه پخه به د پیشې وه نو بیا د قرآن د ټکي نه هغه د خولې رسې نه ایستې که اوبه به یې هم غوښتې نو د قرآن شریف آیات به یې وې کلو واشربو ولا تسرفو او دا اوبو متعلق آیت به وې نو بچي به یې پوه شو چې دا خو به غواړي که ډوډۍ به یې ضرورت شو نو قرآن شریف کې چې د ډوډۍ متعلق کوم آیاتو نو هغه به یې وې نو بچي به یې پوه شو چې دا خو ډوډۍ غواړي او که د بل څه به یې ضرورت و نو د هغې مناسب آیت به یې د خولې نه ایسته نو بچي به یې پوه شو چې زمونږ د مور خو دې څیز ته ضرورت دی بې د قرآن نه هغې د خولې نه ټکې نه دی ایستې هر وخت به یې د قرآن شریف آیت د خولې نه ایسته نو وایي که دغه رابع بصریه غوندې بزرګه ښځی او د عبدالله ابن مبارک غوندې او بلکې د هغه نه زیات د عبدالله ابن مبارک په شانتې نیک سړی دي او دواړه یو ځای کې کښېني نو درېیم به ګورې پکې شیطان ناست دي شیطان سړی نه پرېږده برسیسا څومره لوی سړی او په یو ټکي کوم ځای ته ورسو دې غم یې نه کړ نو هلته کې خو خامخې انسان د شیطان په خپل څنګه چې الله رحمتونه نازلېږي نو شیطان هم زور لګوي نو ښځې پوله او مخګر ده ماته یې ښکاره کړي او د ټولو نه لوی مصیبت نن سبا ښځې چغې وایي اوازونه هم کوي خلک ورته مخکې دوا به په زوره کوي د خلکو نظر ځان ته راواړي د حجر اسود ته ښځې ورنږدې کېږي په هغه دومره رش کې چې هغه رس چې قسم دی سړي پکې نشي ورنږدې کېدی او د ښځو اصل نه لوپټې پروتې او د سړو په منځ کې داسې ګیرې شي چې چغې وباسي چغې وایي د مستحب کار کې حجر اسود د یا ښکل که یا د ښکل نه کوه په دې خو څه فرق نه پرېږدي خو که د ښکل که لږ ثوابي کار د مستحب کار د استعلام دی وکړه د ښکلولو د تقبیر نو هغې سره د انسان سره او سړو سره ځان جنګول خو حرام دی ګناه ده ناپوهه نن سبا پکې ریډیو کیمرې د سیبه ځان ته یې کیمره دی ولې او تصویر به وباسي او طواف به کوي نورو ملګرو ته وایي زما فوټو باسه بیت الله ته مخکې او د قصد یې لاس اوچت کړي دوا نه کوي هسې لاس پورته کړي بل وله تصویر وباسي چې خلکو ته دا ریاکاري وکړي وښځې ګورې بیت الله ته مخ ولاړې او دا یې دعا کړو عبادت نه ریا جوړه شوه خدای دې د ریا د عبادت نه وساتي نو هغې چې دی شعرونه وې په اوچت اواز جنید بغدادي و ډېره غوسه راله جنید طواف څومره ښکلی کې په اطمینان سر دې ښکته کړی دی او ورو ورو تاوې په قلال قلا او دا شعرونه په زوره وې نو دا خو ته ښه نه کېده خلکو نظر ځان ته ماته وایي ما غوا کې ورسره ودرېدم نو نصیحت مې ورته وکړه دې مسله ورته مې ونه کتل وایي ما ورته وایي چې خورې ډېر ښکلی طواف کې ډېر مزېدار زما راته خیال دی هغه زمانه کې دونه رش نو خو دا اواز د ښځې عورت دی دا ګناهګار دی د ښځې دا اواز عورت دی دا ګناهګار دی نو مهرباني وکړه پټ ووایه وایي ما ته وایي ښځم د څوک هر څوک چې وه وایي ما ته یې نیت وکتل وایي ما ته وایي ته څوک یې
ما وی چې زما نوم جنید دی او د بغداد یم. خلکو خو پېژنده چې دا لوی بزرګ دی. وی ته د چا طواف کې؟ وی ما ورته وویل چې زه د بیت الله طواف کوم. د بیت الله وی ما ته وایي چې ته د بیت الله طواف کې او زه د رب د بیت الله طواف کوم. زما نظر د دې بیت الله نه د بیت الله رب ته دی چې ګوره الله هغه ذات دی چې دا کان یې ماله دونه د برکت جوړ کړي دي چې زه د دې کار نه تابع کوم. پروردګاره که ته مې چې تولیدې ستا په حکم د دې تورو کار نه تاوېږم او د کوم ځای نه راغلی الله چې ته وې چې تا نه به تاوېدم چې هغې کې به څونه خوند و. وی ما وی چې سترګې خو دې راله وغلولې. واقعي طواف هم په دې نیت پکار دی. سترګې خو دې راله وغلولې خو خفه کېږه ما خبره دې ګناه ده. شعرونه یې د ګناه دي. وی جنید د ما دې هم سترګې وغلولې. آینده له به د ما واس په زوره واونرې نه به اورې چې سړی د بیت الله طواف کوي بیا دا سوچ وکړي چې دا بیت الله خو یو دا تیږو کوټه ده. دا خو لکانو کوټه ده. دې کې خو بل څه نشته او یو وړه کوټه ده او دې کې خو لږ څه ابشارونه شته او نه پکې څه ونشته. خو دا حکم ما ته د طواف چا کړی دی؟ ولیطوفوا بالبیت العتیق. دا ما ته الله حکم کړی. یا الله زه ستا دا بیت نه چې طواف کوم ماله څونه خوند راکوي څومره مزه راکوي. پروردګاره چې ته یو ستا عرش و ده ته تاوېدم نو څومره خوند به یې کوو. په دې سوچ طواف کول او په دې سوچ بیت الله ته کتل دا بیا د ایمان نښه ده. یو ښځه ده یهودونه او خاوند عیسایي دی. دا ښځه خپله قصه په خپله لیکي. زم د امریکې م یهوده یم او زما خاوند د امریکې د عیسایي دی. نکاح مو شوه. زموږ د تیلو په یو کمپنۍ کې دواړه نوکران او د تیلو د هغه کمپنۍ د وجې نه مې یو بل سره تعلق جوړ شوی واده شو. وی زمونږ تقرري په جده کې یو د تیلو کمپنۍ وه او هغې کې زمونږ تبدیلي وشو چې هلته لاړ شو. نو زه او خاوند به لاړو جدې تر تیلو په کمپنۍ کې. خاوند مې عیسایي دی د یهودو دی. وی جده کې به چې کله مونږ ته وخت میلاو شو یا چوټي به وه نو مونږ به داسې بار رلو تو بازار کې به وګرځېدو. د سمندر غاړه ده په جده کې ډېر مزېدار. سعودي حکومت پرې ډېر زیاتې خوارۍ کړې دي او د سیر او د تفریح دپاره یو ډېر اعلی دی. نو برال وی ما به خلک لیدل په دې لارو کوڅو کې چې د خلکو سپین څادرونه ځان نه تو کړي دي لکه لیونیانو غوندې او سرونه یې ښکاره دي او په خپو کې چپل دي او سوازونه هم کوي. دا مې ډېر لیدل خصوصا د ایرپورټ نه چې دا کمرود مکې ته ځي په دې به مې ډېر لیدل او ښځې به مې لیدلې چې ښځو به چا تورې بور کوي چا سپینې بور کوي او یو شان مخونه ښکاره. ما مې د دې خاوند یو ځل تپوس وکړو چې دا مسلمانانو کې څه نوې فرقه ده او څه مسله ده. ځکه نور مسلمانان خو دلته په دې بازارونو او مارکیټونو کې لګیا دي خپل تجارتونه کوي او دا یو ډله دي هم په دې روډ باندې بسونو کې روان دي او په ګاډو کې روان دي او پیاده روان دي او د سرو یو شان جامې دي د ښځو بل شان او دوه څادرونه که نه کمیس ته او نه پتلور شته او نه پرتوګ ته او نه بنین شته او سرونه سرتوري دي. دا څه مسله لکه په هر مذهب والا کې خپل خپل ډلې وي. دا په مسلمانانو کې چې زه نوې ډله ده وکړه شي. وی خاوند مې ماته چې نه دا په دې مکې جدې سره خوا کې یو ښار دی او هغې ښار ته مکه وایي. په هغه مکه کې د دې مسلمانانو مذهبي میله لګي. د مذهب یو میله تهوار کې ورته وایي. نو دا مسلمانان هغه میلې له راځي او خپل مذهبي میلې له او د دوی قانون دا دی چې هغه مذهبي میلې له راځي نو دا جامې چې لکه د سیکانو په یو خاص مخصوص ورځ باندې د هغې خپل یو مذهبي میلې د سیکان دلته ګردوارې ته راځي او پاکستان ته هم پکې راځي او ځای بل دی. نو د هر د عیسایانو خپل ځان له بلدین په هغې کې یو اختري او هغې خپلو ګرجو ته ځي او هغه خپل اختر او مذهبي تهوار ورته وایي هغه مناوئ. زموږ خپل اخترونه دي که نه لوی اختر او نکوټی اختر دا زموږ یو مذهبي تهوار دی مذهبي خوشحالي ده. اپې نو پې ما ته مې خاوند مې چې دوی دلته راځي د یو مذهبي مرکز دی او چې دوی کله هغه اختر مناوي هغه میله کوي نو راځي او دا جامې چې یو دا مخصوص چغې وي. د انګریزان د لیسې او تفریح ډېر زیات شوقیان ده.
انتهایی شوقیان دي د دې سیل ډېر زیات. نو هغه وایي ما ورته وویل چې یاره ځو چې د مسلمانانو دا میله وګورو یا میله څنګه ده. وایي ما ته وویل چې نه هغې ښار ته غیر مسلم نه پرېږدي. واقعي چې ته په لاره مکې مکرمې ته ځې هر ځای نه چې راځې نو بوډونه چې د حرم حدود کله شروع شي نو د مکې د ښار نه بار نو هلته کې غټ غټ بوډونه لګولي غټ په انګریزۍ کې هم لیکلي او په عربۍ کې هم لیکلي ممنوع الدخول د غیر المسلمین چې مسلمان به په دې دننه نه وي. نو هلته کې د دې موټروی د دې روډ نه ځان له روډونه جوړ کړي نو غیر مسلم په هغې تاویږي او مسلمان دننه وي. که مدینې شریفې نه راځي دا بلکې مدینه کې هم نه پرېږدي. د مدینې د حرم هلته کې هم دغه بوډونه لګولي دي نو مکه او مدینې ته هغې غیر مسلم بلکل دننه نه پرېږدي. وی ما ته مې خاوند وایي چې دې ته غیر مسلم نه سړي مسلمان دي. وی ما ورته وایي چې داسې کار دی د دوی شان جامې ورته م واچېدم او موجو او زما شوق دی دا میلې خامخا ګول روان به شوم نو کې پرېښودو ښه او کې پرې نه ښودو واپس به راځو مونږ څه ودې خو نو جیل کې خو هم نه اچې. وایي چې ډېره ښه خاوند مې هم شوق ښودم کیمرې مې ځان سره واخېستې. وی ما د هغې د هغه ښځو په شان برقه په سر کړه ما ته قصه ستانه او خاوند مې د هغې د هغه احرامونه ورته وي هر ځای په بازار کې میلاوېږي هغه سان جامه واچوله او روان شو د سیل په نیت. یو ټکسي سره هم خبره وکړه چې مکې ته بوځه. وایي ډېره ښه ده هغه را باندې ګمان وکړه چې دا به مسلمانان یې ځکه له امریکا کې مسلمانان ته راځي عمرو حجونونه هر شکل کې به خلک هلته یې قسم دې داسې د بیت الله برکت دی تور به هم پکې نه او سپین به هم پکې نه خړ به هم پکې نه او سره به هم پکې نه لنډي به هم پکې نه او ده به هم پکې نه بوډا به هم پکې نه او ځوان به هم پکې نه عالم به هم پکې نه او بادشاه به هم پکې نه او ټول به یو شانته وي. داسې یو بوډا بابا په طواف کې روان و ډېر زیات کمزوری و ملې ټیټه وه داسې کوتک ورسره و غریب معلومېده ځکه چې هغه کوتک یې هم داسې دا زمونږ داسې دا پرانځه کې سړی یو لرګي ځان له تیار کړي دقسې یو د غریبۍ کوتک ورسره او بلکل ملا ټیکې او دی دقسې روان دی په دې دغه باندې په طواف کې او نور غریب اسم نه وایي خو دا چغه وایي چې الله 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 الله. نو ما زوی کې سوچ وکړه هلته ډېر خلک داسې شکل جوړ کړي د سوال لپاره هغې ګرځي دغسې شکل جوړ کړي نو طواف هم کوي او خلک ورته پیسې هم ورکوي. نو ما بېله خفه شوم دا سړی هر څوک چې دی غریب دی او طواف کې نو ما یو شول یاله راواخېستل هغه بابا ته مې ځان ورنږدې کړه چې دا پیسې وله ورکړم چې بابا ته مې څنګه هغه پیسې ورکړې داسې ما ته وکتل او هغه د ما پیسو له دیکه ورکړه او زه پیسو سوال نه کردم زه سوال نه کردم لا کردم یاره یو چکر ځون مسره وویل خو ډېر روتن و نشوم تللی ورسره ډېر په قلار ته خو مې سړی خو سوال نه دی راغلی نو ما ملګرو ته مې وښم میره دې سړي دا چغه وخلی نه قبلې دا د بیت الله برکت دی چې دی هم ځان ته راښکلی دی دا خوار چې د کوم ځای نه راغلی دی او دونه الله د ده زړه کې مینه اچولی چې دې چا سره خبره قدر هم نه کوي او ته خو سوال نه کوم هسې پیسې ورکولې دونه الله په زړه کې استغنا پیدا کړله چې هغه هسې پیسې هم نه قبلوي هسې پیسې که څوک درکوي الله ګناه پکې نشته. نبی علیه السلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پیسې ورکولې عمر صاحب ورته وایي صاحب مال یې مه راکوه زما نه بل غریب لی ورکړه وایي ته یې واله ته پخپله غریب له ورکړه. نو کبر نه دی ښه که څوک چاله څه هدیه کې تحفه کې پیسې ورکړي نو هغه ول اخېستل جایز دي په هغه په دې وجه وانه اخېستل چې که دا زما خپل ګمان دی که د مال یې اخېستی وي کېدای شي بل ورکړی وي بل به ورکړلی نو بس د دې نه یې ځان ساتو ده به خدای نه قبلی. اوهو عبدالله بن مبارک وایي یو ځل له کور سخته ګرمي وه وایي وایي داسې ګرمي وه چې زه د کور نه بار به هم نه شوم وتی نه خلک وتی شو لکه دا روژه کې چې دلته ګرمي وه سخته ګرمي وه وایي دا وخت داسې د ګرمۍ و چې په دې لارو کوڅو کې او په دې اونو کې مارغان هم پر نه وه داسې ګرمي وه دې ګرمۍ کې دا مارغان هم بیا پر نه وه داسې ګرمي بس داسې وه لکه چې اور راورېږي. وی د دروازې نه بار هسې راووتم د دروازې نه بار یو غټه لار وه د هغې د خوا کې د ما کور وی چې راووتم نو یو سړی و شل دی په خپو باندې او د کوناټو ته یې ځان د ټوکله پټه یې چولې ده او ځان توخه یو روان دی. اوس هم په دې پټفاتونو که ستا زوکیالي نو بعضې کسان په دې لاسو زور کوي
او توخیږي. وایي چې ما دې شل ته وکتل چې دې خو په دې کوناټو ځان توخی او په لاسونو زور کوي، او چې دې مخ ته مې وله وکتل دا مخ یې تک سور دی له ګرمۍ نه، تک سور، او خولې دې داسې روانې دي چې شور پور دی د خولو نه. وی زما پې رحم راغی. اکثر دا یې سړي باندې خلک ګمان د سوالګري کوي. وی زما پې رحم راغی چې دا څو غریب دی او سوالګری دی او په دې وخت کې دی، خو بیا مې پې رحم راغی چې اوس یې کور ته بې تک ته دننه کړم او به مې وپیوس کړم او یو پوټی به یې یخ کړم. ما اوځم دا نیکان خلک پیژن. وی ما ورته وی چې مسافرې ویو، وی ما ورته وی چې راځه یو پوټی دمه شه. چېرته روان یې؟ وی سفر کوم. وی ما ورته چې سفر کې یو پوټی راځه دمه شه ما سره، یخ اوبه وڅښې، او چې کله دا موسم مازدیګري شي نو بیا د هغې نه پس به د خپل سفر شروع کړي. خو ځې چېرته؟ وی بیت الله له روان یم. بیت الله له ده؟ خدایا بیت الله له دی؟ ته به کله رسې؟ وی ما ورته چې ته راځه بیت الله له به دی. وی ما په دې پرده کې وي چې زه به وله د سورلۍ بندوبست وکړم چې ته قافله کې به یې ورکړم، حافظي خو ځي که نه، او سورلۍ چې ته اوښ باندې په کارې ونیسم یا سورلۍ بندوبست وکړم چې د دومره شوق دی نو دی به په هغې کې واچو. وی ما ورته ته راځه خدای به دې بیت الله له ورسوي او ګرمي ده او مازدیګره پورې یو پټۍ ما سره دمه وکړې. وی ما ته وایي چې عبدالله ابن مبارک ما خو په تا اورېدلي چې ته ډېر هوښیار سړی خو ستا نه قمقل سړی بل نه ډېر قمقل سړی. وی ما چې ولې قمقل یم؟ د سورلۍ بندوبست دله کوم، لږ غوندې به یخ شي. وی عبدالله چې څوک د یو معشوقې په طلب کې رواني نو وخت نه ضایع کوي، هغه سورلۍ ته اوښانو ته نظر نه کوي. زه ځان رسوم، ځان ته لار نږدې کوم، څه پته لګي اوښ پیدا شي او که پیدا نه شي، او مازدیګر او ماښام به سفر کوم، د ورځې به نه کوم، د حج موسم به راماندې تېر کې، دا خپل کار کوه. وی سړی لاړ بیا چې زه څه دې خوښۍ کوه، تک مخ سور مخ دې نیولې دی او خولې د نه بیګې روان شو. زمانه تېره شوه ډېره، او دغه کال زما نیت و عبدالله ابن مبارک و چې زه لاړ شم او حج وکړم. وی لاړم حج له خو دا سړی مې یېرو، ما چې دی خو به یو 2-3 میله مزل وکړي، بیا چېرته دې تللی شي، اسانه کار خو نه دی. وی چې حج مې وکړم او د بیت الله شریف طواف مې وکړم او بیا لاړم او د طواف زیارت ورته وایي د اختر پر ورځ دا کوي. بیا لاړم نو د اختر پرې دویمه ورځ باندې مې جمرات وویشتل، شیطانان چې ورته خلک وایي، او په درېیمه مې وویشتل، او اخري کومه جمره ده د هغې نه مخکې یو بله جمره راځي. وی دقه ځای کې اوس خلک راغونډ دی، ډېر خلک راغونډ دی، هغه زمانه کې دونه رش بند. وی من چې دا څه چل دی چې دا خلک راغونډ دی؟ وی زه ورغلم، وی چې سینګوالم اوس یو اوس خلکو لاسونه پورته کړي دعا کوي. وی چې دا به څوک عالم به دعا کوي یا هر څوک کې دي؟ وی چې ما په خلکو کې ځان وردن نه کوم یې کتل، هغه شل لګیارې لاسې پورته کړي او جاري اوس دعا کوي شل او څه وایي؟ اوهو نه دا د اختر لومبی ورځ ده رښتیا، لومبی جمرې وویشتله، لومبی شیطان داسې ونیوه. وی یا الله تا ته پته ده چې زه د کوم ځای نه ستا دې کور نه رانم، تا ما ته حکم کړی دی چې زما د کور زوړ کور د بې احتیاطي د دې طواف وکړې، نو خدای ډېر په توښېدو راغله، د سورلۍ اوس مې نو چې په سورلۍ راغلی او ډېرو میاشتو کې مې تا له خدای ځان راورسوم، ستا دې کور تا ته پته له خدای نیت مې صرف دا و چې ستا له دې کور نه تاو شم. بیا خدایه لاړم مینا ته، اجیان تلل زه مو سره لاړم، بیا اجیان تل عرفات ته په سورلو کوم خانو ګورې خدای زه په توښېدو عرفات ته لاړم. بیا اجیان دار المزدلفې ته او په مزدلفه کې شپه وکړه، ما هم پکې شپه وکړه. اجیان لاړل طواف زیارت یې وکړه، ما هم پکې طواف زیارت وکړه. اجیان لاړل د صفا مروه په منځ کې منډې والې، ما هم پکې خپل ځان وتوښم. اجیانو شیطان وویشت، ما هم الله شیطان وویشت. اوس الله اجیان قرباني کوي، ما سره پیسې نشته، زه قرباني په صوفم، څوک ګڼه لالی، څوک اوښه لالی، څوک غوا لالی، څوک بل شی لالی، څوک بل شی لالی. الله زه ډېر غریب او عجز بند یم،
ما خو وس نه کېږي، که د ما وس کېده زه به په اوښ په کرۍ کې ستا دې کور ته راغلی یم، هېڅ وس مې نه کېږي. خو خدای یو درخواست درنه کوم، بس نور هېڅ هم نه کوم. نه دا درنه سوال کوم چې ما د جنت راکړه، نه دا درنه سوال کوم چې ما د دوزخ نه لرې کا، نه دا درنه سوال کوم چې ما له د دنیا راکړه، ما له فلانکې شی راکړه، ما له خپې جوړې کا. الله دا سوال درنه نه کوم. الله یو سوال درنه کوم چې دا اجال لل لګیا دي او ستا په دربار کې او ستا په در کې څاروي لالۍ او د هغوی قرباني قبلې، نو خدایه زه د خپل ځان قرباني تا ته پیش کوم، زما دا قرباني قبوله کړه. بل وس مې نشته. دا ټکي یې ووې او دا لاسونه په مخ نور اخکړي چې یو سلګۍ وواله ومړ. تو پہ غلاپ چاہیے اور سو پہ مالگے چاہیے اور سو کے مالگے سٹی اور سو کے دتاویگی تے الکه دا سالی چې پرون جام دی نو چاته پوښتنه کاو. زموږ د خلکو په نظر کې دا قبر پرستی ډېره زیاته ده. دا یو شي خپل هدي جام دی او نیک سړی ورغلی به وظیفه به یې اخیستې وه، دین به یې زده کړه، صحبت به یې کړو، مجلس کې به ورسره ناست وي، نو هغه کې نه ورتلې. خو چې اوس وفات شو بس دنیا پې ورماته ده، اوس یې به مالګې دي او قیسې دي او پیسې دي. دا شی زیات دی. نو دا وایي چې د مسلمانو مزاج خو ماته معلوم و، نو ما په هلکې وایي چې دې کوټه کې دننه جوړ د چا قبر دی او دا خلک هغه قبر له راغلي او د هغې راتاویږي خو چې دا به د چا قبر دې کوټه کې څه دي. وي دقسې مونږ یو طرف ته ودرېدو، خاوند مې هم ودرېد او زه هم ودرېدم او دا خلک لګیا دي، څوک لبیک اواز کوي، څوک دعاګانې کوي، څوک جالي چغې وایي. یو عجیبه منظر یې هلته څوک جاړي او څوک چغې وي او تاویږي یو شان دی. دا خلک ټول ځي راځي او تاویږي، ځي راځي او تاویږي، ځي راځي او تاویږي. او زه او دا خاوند مې دقسې یو ګوټ ته ودرېږو او دې کوټې ته ګوره، په دې سوچ کوي چې دا څه شی دی، د دې کوټې دا څه کوټه ده چې دا ټوله دنیا دې را روانه ده، او دا څه کوټه ده چې دا خان او غریب او مالدار ټول یو شان تاویږي او چغې وایي. او دې کې څه دي چې دا خلک جاړي او بعضې خلکو غلاف نیولی دی او هغې ته ورته رغالوتي. دا منظر ممکن و. وی زه ولاړه یم، خاوند مې هم ولاړ دی. الله تعالی او زما په دې زړه کې یو تاثیر پیدا اثر پیدا شو. هغه اثر داسې و چې بس زما د زړه دا سیسټم بدلېده ورو او زما د زړه کې څه نوې نوې خبرې راتلل شروع شو او نږدې بیت الله ته ګورم او یکدم مې زړه بدل شو او د زړه بدلېدو سره فوراً جلا راغله. او زه په دې باندې پوه شوم چې دا یو برکتي ځای دی. دا د الله د تجلیاتو د برکاتو د نازلېدو یو مقام دی، بس دا هغه اخري ځای دی. بس چې یو سړی هر ځای د منډه ووایي نو آخر ځای د انسان هم دقه دی. دا ما زړه اوس دا وایي، نور څه ما ته پته بیا رښته چې دا څه شی دی. او زما زړه دا وایي چې د دې کوټې د الله سره یو نسبت شته، د دې کوټې د الله سره یو ربط شته، د دې کوټې د الله سره یو مضبوط کنیکشن شته او دې کوټې له خدای یو ډېر لوی عزت ورکړی دی. عیسایان او یهودیان خو خدای مني، په دې سوچ کې پروت یم. زړه مې بدلېږي چې دا خو واقعي د دې کوټې والا دین هم ماته سوچه دین ښکاري. دې کوټې ته چې دا خلک کوم راځي او تاویږي دي، دا ماته سوچه دین والا ښکاري او بلکل د سترګو نه مې اوښکې روانې دي او دا سکته نشته چې خاوند نه تپوس وکړم. دومره هیبت کې پرېوتم چې زه مخ اړومه چې د دې خاوند نه تپوس وکړم، مخ نه شم اړولی. خبرې خولې نه وباسم چې خاوند کې ستړیا ما باندې خو څه چغې شو، زما زړه کې خو څه بل څه رالل، خو لیکن نه مې د خولې نه خبره وځي، نه مخ اړولی شم، نه مې لاس حرکت کي، داسې یو کیفیت را باندې راغلی. وی چې ډېر ساعت تېر شو، خاوند مې همدغسې ولاړ دی او ما دا مخ داسې په یو طریقه واړو دی، خاوند ته مې داسې لاس یوړو ومې کتل، وی خاوند مې همداسې بق بق ګوري لکه د لیونو هم جاړي، د هغه هم د سترګو نه اوښکې روانې، بلکل یو شان جاړي. نو چې لږ ساعت تېر شو نو خاوند ته مې ستړیا څه محسوسوې؟ وی ما ته وایي چې ښځې انقلاب محسوسوم په زړه کې. ته څه محسوسوې؟ وی ما وایي چې زما د زړه دنیا بدله شوې ده، زه څه بل څه محسوسوم. ته وایه ته څه محسوسوې؟ وی ښځې چې ته څه محسوسوې زه هغه هم محسوسوم. زما زړه هغه نه دی پاتې چې مخکې و. زما زړه دا وایي چې دا دین چې را کم دی بیت الله سره تعلق لري، دا سوچه دین دی. زما زړه دا وایي چې دا بیت الله سو عظیم بیت دی او د الله تعالی رحمتونه او د الله تعالی برکتونه په دې را روان دي او داسې د ما دا زړه دا یو کیفیت بل شان کیفیت محسوسوي. د هغې ال نشم ویلی، د هغه خبره دا بعضې امور داسې وي چې هغه په زړه کې پراتي سړی له هغې ال نشي ویلی، نشم ویلی درته. خو دومره ده چې ښځې د زړه دنیا بدله ده، دا کور رښتونی کور، دا کوټه رښتونی ښکارېږي او دې سره د الله مکمل ربط او نسبت دی او دا د الله د مضبوط دین دی چې دا خلک یې تاویږي. وی ام جالي و زم جالم، اوس به څه په وسړیه
څنګه چلو کو وی قسم دې که د هغه ځای نه مخ پوچته کړې وه یو سړی مسلمان د مټو ونیو رادې خوام کو چې رادې خوام کو نو موږ دې تپوس وکړو انګریزي درځي عربي درځي او عربي خو راځي دلته راشه موږ یو پوټی کښېنه موږ درته یو درخواست کوو چاته وایم وایه څه وایې موږ غیر مسلم یو موږ ایمان مسلمانېدل غواړو دې بیت الله والا دین څه شی دی اسلام ستا کوم مذهب دی اسلام ښه خدای دپاره په دې اسلام کې سینګ داخل شو پټ غوندې پوی کا څه چلو کو هغه وی چې دا خو آسان کار دی نه څه کلو غواړي نه څه زمینداري غواړي نه تجارت غواړي معمولي غوندې شی دی څه شی دی نو کلمې شهادت یې راته وښوره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وی په ولاړه ولاړه په جلا کې هغه کلمې شهادت ما مو وی خو زما خاوند هم کلمې شهادت وی او بیا هم ترې تپوس وکړو چې دا څه شی دی دا وی چې دا بیت الله دی خلک چې مونځ کوي دې ته مخ کوي او څه مختصر غوندې د بیت الله تاریخ یې راته بیان کړو مونږ به اوس څه کوو وی دې نه یو طواف وکړې طواف څه ته وایي چا دې راته وښود چې دې حجر اسود دی دغلته هغې ته به مخامخ شی او بیا به وایي نه مخکې شو مونږ ورپسې شو او حجر اسود ته یې بوتلو وایي چې هغې ته مخامخ ودرېدو داسې کرن ترې راکړه لکه بجلی چې چاله شاټ ورکوي وی زول یې راته یو درز راکړه او خدایه پاکه دا څه شی دی دا بورېرونو حقایق دي ستا د امریکې لوی ساینسدان هغه ساینسدان چې هغه سپومې ته به راختلی هغه ساینسدان چې سپومې ته به راختلی دی هغه چې کله د سپومې نه راکوز شو نو سیاحت یې کو نو چې مصر ته لاړ نو په مصر کې بانګ اورېد رومبي وایي چې زه سینګ لاړم د سپومې نه راکوز شم نو مصر ته مصر د سیاحت ځای دا ټول انګریزان راځي هغې ته نو چې جاز نه کوز شم څنګه نو ما بانګ اورېد چې بانګ مې واورېده او حیران شوم ملګرو ته مې وایي چې یلکه دا څه شی دی دا د مسلمانانو د مانځه بلنه ده مسلمانان مانځله دې ته برابري مونځ څه ته وایي هغه طریقې ما وی چې بس زه خو بل ځای ته نه ښودم ما ته خو کلمه ښایې هلکه څه لیونۍ که روغې وی قسم په خدای چې په سپومې مې قدم کېښود دا بانګ میل ته اورېدلی دی سپومې ته وختم او قدم مې کېښود دا اواز مې اورېد دا چې دا کوم مې دلته واورېد دا ما هلته اورېدی خو نه پوه نه شوم چې دا څه شی دی مې دا به زما غوږونو کې څه ګونج راځي نه پوهېدم اوهو دا هغه شی دی هغه ساینسدان تاریخ دې لیکلی دي کتابونو دې لیکلي رسالو دې لیکلي دي او مسلمان شو هغه ساینسدان ستا په انټرنېټ هم شته تا په انټرنېټ ته وګوره د هغه ساینسدان نو د هغه خپل مستقل دغه هم شته څه ورته ویب سایټ ورته وایي که څه ورته وایي دغه سړی مسلمان شو امریکې بلکل ډیوټی نه ویستو چې بس ته دغه دیوانه مازغه دې خراب دي دماغو کې دې دس شوي دي مازغه دې خراب دي دا وایي چې حجر اسود له ورېد حجر اسود نه بیا هم طواف وکړو بس هغه یهودان وایي زه مسلمانه شوم او عیسائی مسلمان شو خاون مې و افسوس زه افسوس کوي افسوس چې مسلمان د خدای دې کور ته په هغه نظر نه ګوري چې خدای و رسول ورته کوم کور ویلی دی ډېر افسوس دی که مسلمان دغې د خدای کور ته په دقه نظر وکتل کم نظر چې د الله په علم کې دی او کم نظر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذهن کې دی دا مسلمان به بیا دا مسلمان دی دا بیا بل مسلمان دی دا به د څوارلسمې صدۍ مسلمان دی دا به د لومبۍ صدۍ مسلمان واقعي هلک لاړ شي او طواف وکړي او پکې امرو ټس او ټس هغه طواف دی وکړه خو ریا دې ورسره وکړه ښځو ته ګوره او ښځې سړو ته ګوره او په ښځې یو بل سره پیلونه وه او سړي څلور ښځو سره پیلونه وه داسې خو نه ده که او ما 20 طواف وکړل ما 50 وکړ ما 100 وکړ یو 2 رکعته مونځ وکړه خو خشته وکړه د 100 نه دې بهتر دي یو طواف وکړه خو مزېدار خشته وکړه وجاړه خدای ته الله ته زاري وکړه او دا زړه کې راوله چې خدایه ټول درونه مې پرېښي دی او دقه در له راغلی یو سړی به ګرځېده هغه به وایي لبیک 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 او یو بل بزرګ ورسره خوا کې ګرځي نو ده ته برابره نه چې لا لبیک ولا سعدیک ځکه بعضې لبیک سره دا الفاظ هم شته چې لبیک وسعدیک والخیر کله فی یدیک والرغباء یدیک دا الفاظ هم پکې شته نو هغه به لبیک وسعدیک وایي لا لبیک ولا سعدیک دواړه دې نه قبلېږي دا نه قبلېږي نو هغه سړی ورته ویې ملګري دا ته چې لبیک لبیک ویل اواز خو تا ته کېږي من خو چې دا چا ته کېږي دا خو تا ته اوري اورم باقاعده دا کله داسې ته اورې وی 11 کاله مې وشو ډېر ګناهګار یم ما ته پته نه قبلېږي
راغلی مو تاویږم نه مې چې نه قبلېږي ځان سره ستړی کې زه چې ته بیا بل خوا د څه بل څه کار کوه 18 کاله کې د قبوله نه شو دا چغه راځي ځان ولې کړی وایي ما ته وایي چې زه خو ګناهګار یم ډېر ګناهونه مې کړي دي او نور درونه مې پرېښي دي او دا راته اخري د خدای در ښکاري که د دې نه بل دري وښایه هلته ځه بل درګي وښایه ځم پرېږدم خو نه خدای پرېږدم نه لازما زه ځم او دا الله سره زه خامخا جوړه کول غواړم د خدای بې جوړې لکه یو سړی دی او چې څوک ترې خفي او دی وله جرګې بوزي نه رضا کېږي بله بوزي نه رضا کېږي بله بوزي نه رضا کېږي بله بوزي اخره کې وي یاره مر مې دي کې دی کور ته وله ورځم په سچا او دروازې اتې پټ شي د کینې دروازې ته نه ځم وروره بخې به معافي به کې او که نه کې به دلته پروت یم چې سر وجنې مړ مې کا نو سړی خامخا وشرمېږي نه ما خو ټول درونه پرېښودل او د خدای دیدار لرالم اوس که د دې نه تا ته بل در معلوم یې ښایي چې هلته ورپسې لاړ شو ما ته خو بل در نه دی معلوم قبلی او که نه قبلی ما نه خپه دی خپل رب زه خپل رب راضي کولو دا سوچ تیر انسان راشي چې د خپل رب راضي کوم وایي چې دا ټکې د خولې نه ووته نو چې زه وې لبیک وسعدیک نو د بره مؤده سره ډبل اواز راته لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک نیت دا جوړ کا بیت الله لذې نو د بیت الله سوچ دا جوړ کا دا نه چې به وکم عمره به وکم را بشم خلک به را تعبیلونه چې اجي صاحب راغی عمرې والا راغی او چې یو وجو کوم ځان ته به اجي صاحب ویم او چې دو کوم ځان ته به الحاج ویم لکه الحاج عربي دا پښتو مونږ ته حاجي وایي مونځ دی وکړه چاته چاونه چې مصلي صاحب روژه دې ونیوله چاته چاونه چې صایم صاحب زکات دې ورکړه چاته چاونه چې مزکي صاحب او حج ته لاړې یو سړي نوم سره ګډ وړو نوم یې ګډ وړو هغه نوم یې د نالم نو لال حج له نو چې حج وکړ چې د حج نه واپس راغی نو چې هغه تا خپل زوړ نوم واخیسته د ورمنډه کړې مرۍ ستا خدای بې به خو باسه لکونو روپۍ مې ولګېدې چې عجیبه شم نوم به مې بدل شي نو بیا راته زوړ نوم ولې نیت دا به نه کې حضور پاک فرمایي اخره زمانه کې بعضې خلک وي او حجونه عمرې به کوي یو ورځ یو کال به عمره نه قضا کوي یو کال به حج نه دا قضا کوي خو مقصد به زما د الله رضا ني مقصد به دی چې خلک وایي دونه حجونه مې وکړل دونه عمرې او قسم مې دی الله قضاتي جومات کې ناصب د ډېرونه مې واورېدل دا مې پلان کې حج دی دومره حج دا مې دومره عمرې وکړې فخر او افتخار کوي او ریاکارۍ کې دا به نه کوي بالکل حج دی او که بس دا خو خدای د دې یو عبادت وکړو خدای د لوس درکړو پیسې درکړه یا بل د داخله وکړو بویت دی او لاس وکړو کې طاقت د خدای شکر ادا کړو مه شمېره چې 2 مې وکړل او 15 مې وکړل او 6 مې وکړل قسم په خدای مه اورېدلي دا مې دویم دونه حج دی شپه مې 10 دی او دا مې 9 دی دا مې 8 دی او دا پلانکې دی او دا ډینګرې دی دا به نه کې مقصد به د خدای د تلو د کورسي شابه الله تا سره جوړه کړو ستا کور دی خدای پکې اوسېږي نه د بیت الله دا نسبت الله ته د عظمت دی دا د تعظیم نسبت دی دا د دې نه دی چې خدای په دې کې اوسېږي خو یو سړی چې د چا در لذي نو د خدای خو داسې کور نه چې پکې اوسېږي نو یو مونږ له یو اندازه مقرر کړل د دغې له لارې دا حجر اسود ښکل کا الحجر الاسود یمین الله فی الارض نبی علیه السلام فرمایي حجر اسود پر مخ د ځمکه داسې دی لکه د خدای ښی لاس چې ښکل کړ یو سړی چاله لاړ شو لاس وله ښکل کړي بس پرې ځان مطمئن کا پرې ځان مطمئن کړه چې الله لاس مې ښکل کړ او دا چې د در له ورلې دا ځان مطمئن کړه چې د خدای در له ورلم لیکن نیت دا وکړه چې خدایه زه ګناهګار یم ته ډېر ما خفه کړې مناسب نه کې ته مې خفه کړې وې الله ما سره جوړه وکړه الله ما نه راضي شه ته د بیت الله برکاتو ته بیا ګوره دا چې راځي بل شان به راځي هغسې به نه ځکه علما وایي چې د حج د قبلېدو درې نښې یو نښه دا ده چې هلته کوم کاڼي شیطانان پرې دا غیبېږي د چا غیب شي قبول او د چا غیب نه شو نه دی قبول خو هغه غیبېدل خو پته نه لګي مونږ ته الله ته پته لګي دویمه نښه سره چې دغه دی نه راشي نو عمل دی هغسې نه ښه به د مخکې نه به عمل ښي او درېیمه نښه څه ده چې د بیا نه کېږي راشي دا به نه وایي چې اوس یې چا تپوس وکړه حج دی وکړه یو مې که خو بس خدای دې ساته هغه غریب ډېر کړېدلی و که نه یو مې که بس خدای دې درته نه ښایي خدای دې ساته او بعضې خلک دغه دی سختو پیسې خلکو دغې خلک یې هروي
شیطانان دی او ګورې مه کوه دا ګران کار دی او پیاده تلل دی او طوافونه دی او پلان کې او زما خو د تجربې په بنیاد درته وایم چې دا څوک د هغه دی د سختو خبرې دلته خلک ورته کوي او د خلکو له یری که نه دی هلته بلډینګونو کې پوه دي تش خوبونه یې کوي دا تش کدو راغلی دی کدو ته دی په کدو واپس راغلی دا ډېر پکې دي قسم دې تش کدوان دی او کدوان لا دي هلته بیت الله ته هم نه نږدې کېږي یو سړي نه مې تپوس وکړه مدینه منوره کې الله درته ګواه کوم په مدینه شریفه کې را سره میلاو شو هلکه کله راغلی پلانکې روز راغلی شابسې شابسې دغه دا څه ورته ویلې کېږي هلکه حرم نه بار مونځه ښه مونځونه په حرم کې نه ځي حرم ته خو داسې زیارتونو وګرځم هلته رالم پیسې به دا شروع کړي پلانکي دی ته لالم پلانکي دی ځئ نه ټیک ته ځه خو دلته کوه مې سلام کوه وي سلام څه کوم لی دی یاره که ځې کله مازدیګر واپس ځم اوهو ته راغلی مدینه کې دومره روی ته سلام نه پېژنې قسم په خدای که د حضور پاک سلام نه ورغلی نو ورغلی سلام به چې تپوس مې وکتې وی ډېر لوی رش و هغه ځای کې خلک تلل یو ځای ته خو ډېر لوی رش و واپس شوم ای ته مې خدای دې مرداره خوار شي و دلته یو پنځه شپږ څپېړې وم راغلی څه لپاره کدو راغلی څه لپاره پیسې دې ورکړې دا ټول خلک مړ شو څوک پکې مړ شو اوس چې کم وخت بیا د یو اجي صاحب دی په خدای مې قسمي زمونږ د علاقې د شیرپاو هغه اجي صاحب ورسره ملګری کې مې دا سړی بوځه او سلام پرې وکړه تو غیب دې ظالم دومره راغی د پیغام شرمېږي نه دی ډېر لاړ شي هلته څو لاړ شي هلته کې سامانونه والي او دا شی علم او دا علم او زم پلانکي له والم او ډګري له والم د دنیا سامان له سره را په مخه کې او دا غځای نه به ټیلیفون به وکړي او شا به مې حلاله کو غوالاله کو خیراتو کو دومره لویې پخې کا او په ایرپورټ کې مونږ نو په ایرپورټ کې چې کوزیږي صاحب ویډیو کیمرې راغلي او پلک او پلوک دی ولې پنځم واده و یا د مور واده یا د ښځې واده خدای دې بې خماس حد دم ریاکاري جوړه کړله او د حد نم د دنیا یو هیواد جوړ کړ او د حد نم د دنیا یو فتنه جوړه کړه او د عمرې نم یو فتنه جوړه دا خو عبادت دی سړی جومات کې مونځ کېږي نو هلته به خیراتونه کوي سړی جومات کې مونځ وکړي ټیک ته سفر نه کې راشي نو سنت دی چې سړی خیرات وکړي ټیک خبره ده یو بهترین سفر د خیرات څه ګناه نه ده خو زمونږ خلک یې د ریاکارۍ لپاره خیراتونه دي او چې مونځ دې وکړو نو خلک چاته امین داسې جوړې غاړه کې درته خیرات چې هغه مونځ دې وکړه نو چې حد نه راغی حج یو عبادت و نو ده به درته اوس امین اچو امین نه په قبر به دې خیرات و چې خدای دې مردار کړي دا ولې نه زمونږ خلک د دین نه دی شو 4.5 لکه او 15 لکه روپۍ دی لکه ډکتر یې غورځولې خدای دپاره که حج کوې او که عمره کوې صرف نیت دا وکړه چې ما نه پې الله راضي شي صرف نیت دا وکړه چې د خدای در نظم دی ما ته یو ظاهري در ښولی دی چې ما سره خدای جوړ وکړي ما نه خفه شوی دی او طواف د بیت الله وکړه طوافونه وکړه بلډینګونو کې مه کېده ټوله بلډینګونو کې پراته هلته خوبونه کوي او ټوله په بازارونو کې ګرځي او کله یو شي او سالم نه بازار ته چې لاړ شي چې هلته کې څه اخلي که نه نو ضربوتې شمېري ضرب بوله ورکي ضرب ورکي دا خو په 2 ریاله چای ده او 2 جمتي 15 روپۍ یو کپو نو زر واپس زر به ووایي په 15 روپۍ یو کپ چای ده زر به ده ووایي او چې ډوډۍ خوري هلکه دا خو په 10 ریاله باندې یو ترکاری یو پلیټ شو په 10 ریاله ورېږه 10 کې ضرب ورکو 300 روپۍ اوهو بیا نه تېرېږي بیا نه تېرېږي دا شی پکې نه کوي هلته یو څه دلته بل څه حج یو عظیم عبادت دی عمره یو عظیم عبادت دی طواف یو مذیب عبادت او بیت الله د هغې د برکت دی فیه آیات بینات مقام ابراهیم د خدای له قدرت نښې به پکې ووینې دا ما چې درته کوم نیت وي په دې نیت ورغلی مولانا احمد علی جان سے بیو شعر ہوئے کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نصیب صبح تیری مہربان مولانا احمد علی جان سے رحمه الله الله دې په قبر انوار نازل کړي خشته بیان دی قسم دې ښکلی بیان دی خشته خلکو له به اخوان ورکو نو هغه د خولې نه ما درې څلور ځای ویلي کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مهربانی چته ځو چته دازې خو ستا مهرباني ده چې بیت الله له سړی راشي نو مقام ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړو د هغه د خطو پکې د ګوتې د بند عمره نښې دي
دی به د قواضې کار کو په د لفټ کار به یې کو پورته کېده ښکته کېدم او حجر اسود دی ملتظم دی دروازه د بیت الله شریف ته صفا ده مروه ده د صفا مروه منځ کې د منډو ځایونه دي غار حرا ده جبل نور غار ثور دی بیت الله دی او مزدلفه ده او منا ده او عرفات دی دا ټول ګیر چاپېره د بیت الله میزاب رحمت دی او حرم دی او یو منځ یو پلک دی یو پلک دی یو منځ تا برکتونه نور څه ته او بیا ظاهري برکات هم د دنیا ډېر دي ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا وکړه چې پروردګاره دا په میوو باندې آباد کې نو قسم په خدای په میوو آباد یو ملګری راغی ما ته وایي بیت الله کې ارزښت مې لکه یو شی پکې نشته وی څه پکې نشته مې وږي پکې نشته هغه ما ته وخندل مولوي صاحب ته جوړ راش نغر وږو پسې هغه مردان د الله ته نه مې هسې مې وږي پکې نشته وی راځه نو مخامخ د بیت الله ته مخامخ یو بلډینګ دی بن داود بلډینګ ورته وایي په هغې یې وردن نه کړم وی وږې غواړې که د وږو دانې غواړې مې څوک به تې دانې وباسي دانې پکار دي سړي ته پیسې ورکړې او قسم په خدای دا پاخو وږو دانې نه دي دی ګوتې راته ډکر راوي واله نو څه پکې نشته پخوا به مونږ ګني پکې نشته اوس غټ غټ دوکانونه دي په هغې لیکلي ګنې کا جوس په اردو کې هم پې لیکلي ګنې کا جوس او ګلي لاس پکې میلاویږي کوم څیز دی یو سړي خلک په هوټل کې روټۍ وکړه چې هوټل کې راله روټۍ وکړه هغه را پورې خاندل ده هوټل کې راله روټۍ وکړه ما ته ویې روټۍ نو چې زه ورننوتم هغه هوټل کې مې هغه څیزونو ته وکتل نو نیغ لاړم په کورسۍ کېناست ویې ځان له راواله مې څه راواله دا خو دومره څیزونه دي او مختلف قسمه څیزونه دي چې څه راواله دغه 50 شپې دومره ځای کې مې لګېدلی و یاره بلا مبالغه راته یم لکه زموږ د جومات ته وګرځم دا جومات ډېر چاپېره ترې خلک تاوېدل په ننیوالي تنګ و خو دونه به وګدو لکه جومات دا مې زه راوالم څوک مې داسې کار وته چې تا ته کوم شی ناشنا ښکاري بس هغه راوړه نو ما ته یې لورې هغه دغه به راوغواړو بیا هغه نه به د لفټ راوالو چې ستا پکې څه شی کوي ما ویې ښه بغیر هوا چې مې وکتل نو څو قسمه غوښه او چرګان او سبزیانې او د دنیا مې لکه دا یو شی مې پکې خوښ دی چې ته مې نه دی خوړلی دا راواله هغه د اوسې غوښه و د اوسې غوښه نو هغې کې بیا د اوسې غوښه نو هغه ما ته هغه پاڼه راواړوله وي دا وګوره د اوسې غوښه کم قسم غواړې کم قسم څه یو په سیخ کې سره کوي یو په سکارو سره کوي یو په دې کې پخوي یو دې کې پخوي مې خدای ته وګوره مې خپه که واضح دې د بشیر پکار دی دې د بشیر پکار دی زموږ وجود لري چې دا ارتازم کي د جرجان ولا پکار هغه خوشطبي مې وکړه مې بس روانه نومې شی د ابراهیم علیه السلام دعا باندې رنګ فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم خدای د مسلمانو زړونه ورته مایل کړي رښتیا ووایه د ستاسو په زړه کې د بیت الله ارمان شته که نشته خدای هم ټول ولا بولو دا د هغه دعا ده وارزقهم من الثمرات خدای میوې ول ورکړي علما لیکي چې میوه ډوډۍ پسې خلک پس خوري ډوډۍ پکې پخپله راله وارزقهم من الثمرات میوه د ډوډۍ نه پس خوري ډوډۍ پکې پخپله راله او میوه د جوس نه پس خلک خوري نو جوس پکې پخپله راله او میوه د دنیا د نعمتونو نه پس خلک نور پکې هر څه پخپل میوه اخره کې خلک خوري هر څه پکې راله نو الله دې تاسو ټول بوت دی کې دا بیت الله ډېر لوی برکات دي موږ ته دلته برکات را رسېږي دلته دې بیت الله ته چې مخ کړو لمونځ هم قبول دی او که دې بیت الله ته مخ نه کړې لمونځ هم نه دی قبول او چې قبر کې بیا واچي نو مخ به دله کم خوا اړوي بیت الله په قبر کې د بیت الله مخ نصیب وګرځولی کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته نو نبی علیہ السلام مبارک لاس سنیو او د کلی نه ورسره بار ود د مدینې شریفې نه او ورته فرمایي او خی ای زمونږ رور کې لا تنسنا فی دعائک ګورې پام کوه چې په خپله دعا کې مونږ هیر نه کې ګوره حضور پاک مستجاب الدعوات دی دعا به د هغې قبلېدله هغې نه به خلکو دعا غوښته خدا عمر ته چې وای چې ګورې مونږ په دعا کې هیر نه کې دا د مسلمان دپاره یو ډېره لویه خبره ده چې زه د یو خپل صحابي نه دعا غواړم نو تم د بل مسلمان نه غوښتی شي او چې دا صحابي روان دی مکې ته او زه ورته یم ما په دعا کې مه هېروه نو معلومېږي دا چې د مکې دعا قبلېږي که د مکې دعا نه قبلېږي نو حضور پاک به د مکې د سفر په تلو کې حضرت عمر ته داسې نه وي او بله چې دا معلومه شوه
چې لوی سړی د رکوټي سړي نم دعا غوښتی شي. حضور پاک لوی شخصیت دی. حضرت عمر خو صحابي دی، دا د لوی سړی د رکوټي نم دعا غواړه. بل ته دا معلومه شو چې څوک د عمرې له ځي یا حج ته ځي نو ورسره لږ جیله به هم کولی شي، ځکه د هغه پاک ځای د برکت نه. ځکه نبي علیه السلام حضرت عمر سره لږ غوندې د کلي نه ووت. نو یو خو د دعا د قبلېدو ځای نه. دریم پکې خصوصي برکات. که یو سړی روژه نیسي او دې ویزې ماښام نه ماتو، زه به یې پېشمني ماتو شواروز روژه نیسم چې الله ښه خوشحاله شي. ګوره نیت یې ډېر پاک دی چې الله ښه خوشحاله شي او ماښام یې ماته نه کړي. نه د ګناه شو که ثواب تاسو وایئ ګناه نه، لکه د خو ځان خوب کړه چې الله خوشحاله شي. دا ګناه ولې کېږي ماښام چې یې نه ماتوي؟ ځکه د پیغمبر په طریقه لا نه وه. نو کم عبادت چې د پیغمبر مبارک په طریقه هغې کې ثواب دی، چې کوم د هغه په طریقه نه که ډېر هم دا نو کړی هغې کې ثواب نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بیبي را حضور پاک ته راله، وی زه طواف کوم. وی ښه طواف کوې؟ وی یو د مټې ونیوله، وی توفي من وراء الناس، هغه لږه بیمار هم وه وانتره، وی سورلی باندې وخیجه او د خلکو نه شاته طواف و، د سړو نه شاته طواف و، سړو سره ونه جنګېږي. ما دا طریقه شوه. نو ښځو له پکار دي زنانو له چې دوی د سړو نه شاته طواف کوي، لیکن قسم دی که په عمل کوي. دقسې به رواني سړي او ښځه به په دا میز کې در ننوځي، دوه کسه به ولاړي، ملګرو به لاسونه هم نیولي او دا ښځه به راشي او ستا د لاس په دې لاندې کې به در ننوځي. خدای پاکه نیکبخت دی. نه وی دلته ټول رور او خور دی. ما دلته رور او خور نشته. هم په دې جومات کې الله قرآن نازل کړی دی او پکې ویلي چې پردی ښځه او پردی سړی رور او خور نه دی. هم دې جومات کې دا قرآن په تورنځو کې نه دی نازل چې دا د تورنځو دپاره دی، دا د پېښور دپاره نه دی، او نه په کابل کې نازل دی او نه دا په دغه کې نازل دی، په لندن کې نازل دی، دا هم په دقه جوماتونو کې نازل دی. او دا احکام لومبې به هلته چلېدلي دي، نو وروسته دلته راغلي دي. لوپټې ښځو نی په سر کوي، بورقې یې نی په سر، سرونه ښکاره د سړو په دا میز کې ورننوځي او نږدې طواف به کوي. په خدای یقین کوه ما یو ځل دې ځل د طواف کوو لږ نږدې مې کوه، ته راشه لږ نږدې طواف به وکړو. دا نږدې دا خوند هم پکې واري چې نږدې طواف مې کوو. نو دومره رشو چې زما نه دا خولې به دی، دومره به سړو زورونه او زورونه چې ما نه او ما سې تجربتن کوو، یعنې زه نږدې نه کوم لرې کوم، ما داسې خولې رانه بیا دي، داسې رش کې ګیروم یو بل د زورونو. او په الله یقین وکړئ چې ښځې په دا میز کې وي، زر مې ځان بار وایست، مې دا خو د ثواب په ځای ګناه ده. ښځې سره هسې جنګېدل نظر کول ګناه ده، او بیا چې دومره جفت یو بل سره په طواف کې تاویږي چې ښځه خاوند دومره یو بل سره جفت نی، نو دا ګناه شوه که نه شوه؟ دا ولې دا ناپوهتیا ده. عمره مې وکړه او مقصد مې حاصل نه شو، عمره مې وکړه او دوا مې قبوله نه شوه. ته د دوا د قبلېدو خبرې کوې، د خدای غضب د باندې نازلېږي. ته د مقصد د پوره کېدو خبرې کوې، سټکونو باندې به دې وایي ګناه کوې، ګناه لځې د خدای په کور کې ګناه کوې. او نن سبا خو یو ډېر ګناه پکې کېږي. ما خو هلته دعاګانې وغوښتې او تاسو ته هم وایم چې دعا وکړو. ویډیو کیمرې دي خلکو سره، دا موبایلونو په طواف کې به رواني او فلمونه به جوړوي. دې ته څه وایي چې دا په کیمره باندې خلک تصویرونه اخلي، دې ته څه وایي؟ فلم ورته وایي. پخوا به یې ورته څه وایي؟ اوس یې نوې نوم که جدا جدا به وایي، خو دې ته څه ویلې کېږي؟ فلمونه جوړوي. هر چا سره غټې غټې کیمرې دي، په هغې فلمونه جوړوي. چا سره موبایل دي، په هغې فلمونه جوړوي. دا سالون پې جوړوي، طواف کې یو ښځې روانې د ښځو هم پکې جوړه، او ځان ته مخامخ کې ریاکاري م شوه چې زه کلي ته لاړ شم نو خلکو ته به ښیم چې دا د څادر مې اغوستی دی احرام او دا د طواف کوم، نو هر سړي تباه او برباد کړل. نبی علیه السلام فرمایي اخره زمانه کې به بعضې خلک ته عمرو له ځي او حجونو له به ځي. څه له به ځي؟ څه له به ځي؟ دې دپاره به ځي چې خلک ووایي چې ډېرې عمرې یې وکړئ، دې دپاره به ځي چې خلک ووایي چې ډېر حجونه یې وکړل، هر څه تباه او برباد شي. او بعضې خلک به څه لځي؟ بعضې خلک به د عمرې په بهانه کاروبار لځي. رښتیا وایي ځي که نه دی؟ که کار له یو سړی لاړ شي او په عمره وکړي نو دا خیر دی.
یو سړی هلته مزدوري کوي کاروبار لتلی او بیا د لاسې تجارت لتلی او بیا پکې عمره مو کی نو خبره شو بده خبره خو نه لیکن چیزی عمرې له خو نیت یې د عمرې نه د عمرې په نیت روان دی چې هلته به پټېږم او کاروبار به کوم دا ښه خبره نه شوه او ریاکارولو او بعضې خلک به غلا لځي غلاګانو له د عمرو د حجونو په بانه نو ډېر خلک په ریاکارو دپاره دي سو دا مې پنځمه عمره وه او دا مې شپږمه ده او دا مې اتمه ده هلکه دا پنځمه او شپږمه پکې زه لپاره بس عمره مې وکړه که لکه خلکو ته دې وښوله چې څلور مې مخکې کړي یا پنځه مې مخکې کړي او په طواف کې به روان یې او موبایل به راوباسي په چغې به وایي هلکه عمره کوم ښه عمره کې روان یم طواف کې لګیا یم تال هم ځواب کوم پلارکین هم کوم ادار سره یې دوړه کړل دا بس خلکو ته دې وښوله چې زه په طواف کې روان یم تاله مې عمره وکړه او پلانکیله مې وکړه یو عمره دې وکړه او شلو ته یادې داسې مې هم پکې ولیدل عمره تاله ما عمره وکړه ښه بل ته ټیلیفون وکړي تاله مې هم کړې ده بل ته ټیلیفون وکړي تاله مې هم کړې ده یو کس ته مې څو دې کړي دي وي دوه نو مې د ما مخکې خورې اوو ته خورې د ما مخکې ووایي کړې دي دوه دي او اوو ته خورې د ما مخکې په ټیلیفون ووایي دا ولې د خدای پر یې کور کې دروم وایي ظالمان عمره حج چا دپاره الله دپاره لوی مشقت دی په خدای قسم آسان کار نه دی او بیا په ډېر ورځو کې په دې ګرمۍ کې لوی مشقت دی او لوی تکلیف دی نو چې په صحیح نیت دې وکړه او د الله د رضا دپاره دې وکړه د الله په ذات مې دې قسمي دومره ثوابونه به وګټې چې ستا تله د میزان نه به هم زیاتي دا خو ډېره لویه ده خو انشاءالله چې به پرې ډکه شي نو دا اووه چکره طواف شو په صحیح طریقه چې ښځو سره به ځان نه جنګې بیا به 2 رکعته واجب الطواف وکړي طواف واجب ښه دا ده چې مقام ابراهیم نه شاته یو کې داسې ځای کې چې مخ د بیت الله ته مې مقام ابراهیم ته او کال ته نی بل ځای کولی شي نو بیا به د هغې نه پس د حجر اسود یو بل استلام وکړي نو صفا ته به لاړ شي هلته به د سعی نیت وکړي او دا آیت که درځي ووایه که نه درځي خیر دی ابدأ بما بدأ الله به لاول به دا ټکې مخکې د آیت نه ووایه تابع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم بیا به بیت الله ته مخامخ دعا وکړي لاس په پورته کړي دلته دعا قبلېږي خلک هلته استلام کوي په چل نه پوهېږي نه دلته دعا د دعا قبلېږي نو بیا به روان شي مروه ته به نو په دې میانځ کې 2 شنه راډونه دي هغې کې به یو منډه وي چې مروه ته ورسېږي نو بیا به مخ کې بیت الله ته نو دعا به وغواړي بیا دعا قبلېږي تا یو چکر صفا ته راشي دا دویم شو چې بیا لاړ شي مروه ته دریم شو نو اخري په مروه به ختم شي نو بیا به باروزې نو سر به وخورئ او ګوتې د بند برابر ویښته دي نو بیا مشین کولم شي مشین یا په قینچی چې کټکی نو اله به کټکی چې کم از کم د ګوتې د بند دومره کټ شي او که د دې نه واري دومره نه کټ کېږي نو بیا په کټکولو کار نه کېږي بیا به یې خورئ بیا خلک ولامبي لامبل څه مستحب دي واجب نه دي او خپلې جامې بدلې کړي دا خو عمره شو او بیا طوافونه کوي طواف خو اسان دی په دې پلو ګنډلو جامو کې هم کوي او نه پکې هغه مټې وال شته وي هغه به نیت ته طواف به وکړي او و چکرې به وي او هر ځل به حجر اسود سره استلام کوي او بیا چې طواف نه فارغ شي 2 رکعته واجب به وکړي دا آسان طواف دا عمرې ثواب څومره دی نبی علیہ السلام فرمائی العمرة نصف الحج وی چې چا عمره وکړه د نیم حج ثواب به خدای ورکړي نو چې 2 وکړي د پوره حج ثواب شي دا یوه دویم حضور پاک فرمائی العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما یو عمره کې سړی وکړي د هغې نه پسې بله وکړه هغې په منځ کې چې څومره ګناهونه کړي ټول ختم شي والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او چې کوم حج مقبولي د هغې خو د جنت نه علاوه بل اړو ثواب نشته دریم نبی علیہ السلام فرمائے الحجاج والمعتمرون حاجان عمرو والا وحد الله دا د خدای جرګه خدای له په جرګه تلي انده که د خدای نه سوال کوي الله به له دعا قبول کړي که د خدای نه بخښنه غواړي الله به یې وبخي که د خدای نه بل څه غواړي الله به ورله ورکړي بیا په رمضان کې عمره دا په رمضان کې خلک ولې کوشش کوي چې لاړ شم د رمضان عمره څومره ثواب لري او د مسلم شریف حدیث
وی نبی علیہ السلام فرمائے چې چا په رمضان کې عمره وکړه دله به الله دومره ثواب ورکي. حضور پاک فرمایي لکه ما سره چې په ملګرتیا کې حج کړي، که حجة معي، یوازې د حج نه، لکه ما سره چې په ملګرتیا کې حج کړي. دا خو د عمرې ثواب شو. او د طواف څومره ثوابونه دي؟ ډېر زیات. یو قدم چې اوچتئ نو الله پې مرتبې اوچتئ، یو قدم چې اوچتئ الله پې ګناه رجئ. یو قدم سره یو قدم چې اوچتئ او بل اږدي نو الله تعالی وله نیکي لیکي، ګناه رجیږي په یو څونه قدمونه شه، نیکي ملاویږي په یو قدم او درجې ورسره بلندېږي. دا هغه عبادتونه دي چې دارونو بل ځای ګورې نه کېږي. بیت الله شریف ته کتل 6 رحمتونه روزانه په بیت الله شریف راورېږي. 6 رحمته په هغه چا ورېږي چې مونځ ورته کوي، 40 په هغه چا راورېږي چې 80 په هغه چا راورېږي چې طواف ته کوي، 40 په هغه چا چې مونځ ورته کوي، او 100 په هغه چا چې هسې ورته ګوري، هسې کتو کې هم ثواب دی بیت الله. او بیا بیت الله شریف ښکلول او بیا ملتزم د حجر اسود او د بیت الله مبارک د دروازې منځ کې کوم ځای دی، دا د دعا د قبلېدو ځای. خلک جاړي چغې وایي فقیر ببابک، یو فقیر ستا په دروازه ولاړ، مسکین ببابک، یو مسکین ستا په دروازه ولاړ، آسن ببابک، یو ګناهګار ستا په دروازه ولاړ. نو دا موږ نه دی ویلي، دا د نبی علیہ السلام فرمایي او د حضور پاک خبره د الله ده ګورئ. وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پې نبی علیہ السلام چې کومه خبره کوي د خپل خواهش نه نه کوي، دا وحی وحی. الله وایي چې دغه دی د دعا قبلو، یا الله وایي نو دعا به د خدای قبله. میزاب رحمت ورته وایي په حتیم کې ناوه مبارکه د هغې لاندې دعا قبلېږي. دا دعا د قبلېدو ځای نه، حجر اسود ته مخامخ دعا قبلېږي، په صفا غونډۍ دعا قبلېږي، د مروه په غونډۍ دعا قبلېږي، او هغه دوه چې کوم شنه راډونه دي د هغې په منځ کې سړی منډه وایي نو هلته هم دعا قبلېږي. او د زمزم کوي خو اوس نشته، زړو خلکو ته یې پته لګي چې کوم دی کوي اوس یې نشان ختم کړی دی، هلته هم دعا قبلېږي. او چې د زمزم او بس کې نو په هغې کې هم دعا قبلېږي. او د بیت الله په منځ کې هم دعا قبلېږي. نو د بیت الله منځ ته خو به ته وایې زه نشم ننوتی. نو بی بی عایشې صدیقې نبی علیہ السلام ته عرض وکړو، وی الله رسول ما بیت الله ته وردننه که. نو حضور پاک د مټه ونیوله او حتیم ورته وایي د بیت الله لږه حصه بار پاتې شوې ده، لږه حصه د ناوې. نو حتیم ته یې راوسته وي دا بیت الله یې پکې منځ وکړه. نو حتیم کې چې چا منځ وکړه یا پکې سوال کوي نو دا بیت الله شو، نو الله به دعا قبلوي. د طواف نه پس دعا قبلېږي، د بیت الله په کتو په وخت کې دعا قبلېږي. عمره دې خلاصه کړه رب العالمین دې دعا قبلوي. اوس رښتیا ووایه د دعا د قبلېدو څومره نښې شوې. ځکه خو حضور پاک حضرت عمر ته فرمایي وی ورور کې ګورې ما په دعا کې هېر نه کړي. دا برکتي ځایونه دي، د دعا د قبلېدو ځایونه دي، او د داسې عبادتونو سره تعلق دی چې هغه عبادتونه په بل ځای کې نه کېږي. منځ یې څونه قیمتي دی، یو منځ په 1 لاک، لکه دلته چې 1 لاک کې نو 5 منځونه په 15 لکه شو. ها دا ځان لمونځ د جمع منځ په 27 کې ولا ضرب ورکړي. نو یو منځ د جمع ځان لمونځ 1 پلات، د جمع منځ په 20 لکه. نو 15 منځونه چې جمع سره وکړل نو 27 لاک له په 5 کې ضرب ورکړه. څومره دې جوړ شو؟ 1 کروڑ او 15 لکه دې تقریبا جوړېږي. 1 کروڑ او 15 لکه دې جوړېږي. او په رمضان کې چې بیا دروازې منځونه شي نو 1 کروڑ او 15 لکو له په 70 کې ضرب ورکړه. دا د یوې ورځې منځونه. نو ډېر بدقسمت خلک هغه چې دا فضل فعل وکړي بیا هم دې په خپل بلډنګ کې خپې غځولې او منزل نه راځي. وایي بدقسمته دي که نه؟ قسم په خدای ډېر خلک په مدینه شریفه کې او په مکه شریفه کې هلته روزګار لتلي مزدورو له او په بلډنګونو کې پراته منزل نه راځي جومات.
یو سړي یو وخت کې ماله ډوډۍ کړې په مدینه شریفه کې زمونږ د دې علاقې نو ما سره مې لکه ما سره خو ملګري وو ای ملګري دې مړه راوله راپسې راغله ما یې ښه چې لاړم د هغه ځای ته د هغه یو زموږ د چاغرې د علاقې نو چې زه څنګه مې ورننوتم په کمره نو هغه زمانه کې دا وي سي آرونه اوس خو دا ډیشونه دي که نه او دا کیبلې دي هغه زمانه کې وي سي آرونه وي سي آر لګېدلی او فلم پې چالو پټېدې وي نو ماله راووت او رنګ مې بدل شو نو کلک مې د مټه ونیو مې دلته ودرېږه مې دا مخامخ څه شی دی وایي دا ګمبت مبارک دی د هغه د انګڼ د کور نه د کمرې د مخامخ لږ غوندې شوګه ورته وایي انګڼ د هغې نه د نبي علیه السلام مبارک ګمبت ښکارېده مې دا څه شی دی نو هغه پوه نه شو د ما په خبره وایي مونږ له خو خدای برکت را کړی دی ګمبت مبارک چې سترګې غړو زمونږ پې نظر لګي نو بیا مې وله مخ ته وکړه مې دا څه شی دی در یې بنده و هغه هلک ته یې بند که مولوي صاحب راغی مې دا څه شی دی ما نه حیا کې د ګمبت نه حیا نه کې ما نه ولې حیا کې زه پې خفه کېږم نو د ګمبت حضرت به نه خفه کېږي ظالمانو خدای را باندې څونه فضل کړی چې داسې ځای کې یک ځای در کړی دی چې مخامخ ګمبت مبارک دی هغه ځمکه ده چې فرشتې پکې نازلېږي هغه ځمکه ده چې د الله رحمتونه او وحی پکې نازلېږي او تا پکې فلم لګولی دی جنکۍ او وي سي آر دی لګولی بس مې سلام علیکم ملګرو ځای چې دا ډوډۍ پکې نه ډېر مینت یې وکړه پسې بار راغی ما بلکل پکې دا ستا ډوډۍ نه بیا را سره روانه شو بیا به راپسې خبرې کولې خدای پیدا صفت نازل کړي چې د هغه ځای نه هم خدای راوویستل ټول ملګري او په لوی غمونو ختم شو داسې خلک هم شته نو بهر کې دا پاک ځایونه دي د دعا د قبلېدو دي د اهم عبادتونو دي او د الله د رحمتونو دي